د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حدیثنا سا حدیث مخکې ذکر شو دا نن چې کوم حدیث ذکر کی اخلاقیات د اخلاقیاتو متعلق قرآن او حدیث هغه مونږه تاسو ته اخلاق ښیي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه را لېږلی شوم ستاسو دپاره معلم تعلیم ورکوونکی ښودونکی دپاره د دې چې تاسو ته کوم اخلاق دي هغه پوره وښیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته قرآن مجید کې الله فرمایي انک لعلی خلق عظیم د رسول الله مبارک نه لویه نمونه د اخلاق نو دی امت د پاره بل رزم د نبی علیہ السلام د اخلاق متعلق خبره ذکر شو نو په دغه اخلاقیاتو کې دام راځي چې انسان غیبت نه کوي دا پکې راځي چې چغلی نه کوي په دغه اخلاقیاتو کې دام راځي چې انسان دروغ نه وي نو دروغ دا عظیم الشان ګناه دی پرون یا بل راز درس کې مونږ ویلو چې د الله جل شانه لعنت ته پاغه انسان چې کوم انسان دروغ دی د الله د رحمت نه لري دروغ نه ویل بعض خلک د مجلس د خسته کولو لپاره د اما او د کمانه دروغ راوځي کوي وایي د خلکو د خندا د پاره او د خلکو د خوشالولو د پاره دا دروغ کاغه غب شپ کې ویل شي او په حقیقت کې ویل شي دا دروغ دي د دې د وجنه دروغ نه ځان ساتل پکار ځکه دا د انسان په عمل نامه کې لیکل کی انسان دروغ وای نو څه فائدہ خو نشته لکه کډیر دروغ یو سړی راز او شپه وای کنه د دروغ یو انبار ولګي نو څه فائدہ به ورکیس نه دغه شان دروغ یو انسان وای نو نن ښکار نشي سوال ښکار شي سبال نی بل رس ښکار شي ټیم ډیر نه ښکار کیږي چې دروغ سو د دې د وجنه نبی رسول الله والسلام فرمای الصدق ينجي رختیاو کې نجات ته والکذب یهلک او پر دروغ کې دا هلاکت ته نو دا کوم حدیث چې موږ ذکر کا په دې کې نبی رسول الله والسلام د دروغ بدواله بیان کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اذا كذب العبد چې کله یو انسان دروغ وایي تباعد عنه الملك فرشتہ دنا یوم لاړ شي تباعد عنه الملك میلا په یو میل فاصله کې فرشتہ دنا لري لاړ شي منت ما جاء به د بدبویا د اغه نه چې کوم سیس باندې دراتل دروغ وي دغه دروغ د وجنه د خلینه داسې بدبوئی روان شي چې فرشتہ دنا یو میل فرشته ته یو میل لري شي داسې بدبوئی د دې وجنه کوشش دغه پکار د دروغ ویل نه پکار د چا متعلق اسې بینانی پکار شه دا سره داسې او بیا خصوصا د هغه خلکو متعلق چې کم د الله اولیاء دي نیکانو خلکو متعلق ور خلق او دا جبل غون ته کنټرول کې ساتل چې کم خلق د خپل جبا د نیکانو بندگانو خلاف استعمال کی الله تعالی ته دنیا کې سزا ورکړي نو کم خلق چې د الله جل شانه نیکانو بندگانو سره چیړ کوي اولیاء سره او د ځان خبرې کې الله دې په کور کې ذلیل کی د دې د وجنه احتیاط پکار دی ګوره ډېر احتیاط پکار دی د پروپاګاندا او دغه سيزونو شکار نشو چې تاوی ماوی او دا واغه دي نو مقصد دغه شو چې دروغ د لوی ګناه ده چې کوم کبایر علما کرام ذکر کوي نو پای کې یو ګناه کبیره دروغ هم دي د دې د وجنه جبه رختیا او باندې عادت کول خر اختیار دی ذکر اختیاو کې نجات ته او په دروغ کې دا هلاکت ته انسان دروغ هلاکي